راځئ چې یو څو مهمې جملې زده کړو په الماني ژبه باندې. یوه جمله ده په آخر کې هغه تاسو ولیکئ په کمنټونو کې چې ستاسو هم همیش لپاره په ذهن کې پاتې وي، یاده مو شي. کله چې موږ وایو په اوسنۍ زمانه کې دا اوس دغه کار یعنې فعل روان ده، زه ځم اش ګې زه ځم. او کله چې وایو زه لاړم دا کار تمام شوی ده په تېره شوې زمانه کې اش بن ګېګنګن زه لاړم. او دوستانو کله چې موږ وایو زه بیرته راغلم دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي اش بن zurückgekommen اش بن zurückgekommen زه بیرته راغلم. دوستانو کله چې وایو زه 2 هفتې بعد ځم په آینده زمانه کې وایو زه 2 هفتې بعد ځم. دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټونو کې ولیکئ چې دوستان هم زده کړي، ستاسو به هم پریکټس وشي او ان شاء الله تعالی په وخت سره ستاسو الماني ژبه کې ډېر بهتري راسي. که دغه فارمیټ دغه اکاونټ درته فالو کړئ. دوستانو کمنټونه او لایکونه مو هېر نه کړئ چې ستاسو په تشویق سره ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم.